السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران شاګردانو، خدای دې کړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې تېر درسونه مو کتلي وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. ګران شاګردانو، که تاسو لا تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرايب کړی نه وي او دې چینل ته نوي راغلي یاستئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرايب کړئ او په هر تڼۍ سره هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو چې اپلوډ کیږي لومړی تاسو ته در ورسیږي. او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه ګرانو شاګردانو نو ویډیو ته هم درسره لایک ورکوئ تر څو زه هم تشویق شم او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې تاسو لپاره نورې هم چمتو کړم. او که چیرې کومه پوښتنه لرئ د درس په هکله نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله موږ به وکړلی شو تاسو ته د هغه زر ځواب درکړو. نو ګرانو شاګردانو راځئ نور وخت نه ضایع کوم، په درس پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ديارلسم لوست. ګران شاګردانو، که تاسو سره کتابونه نه وي یا تر اوسه پورې کتاب ته لاسرسی نه وي پیدا کړی نو کتاب صفحه دغه ده، تاسو کولی شئ له دې صفحې څخه ګټه واخلئ. ګرانو شاګردانو، بیا هم آیټم سکس شپږمه برخه ده. ګران شاګردانو، چې خبرې کېږي په مای کې مای او یور ګران شاګردانو خبر کې یور ګران شاګردانو نن درس کې څرنګه ده اضافه شوی ده. یور ګران شاګردانو معنا چیرې ستاسو. ستاسو د یور معنا چیرې ستاسو او د مای معنا خپېږي چې زما. ګران شاګردان، دا یور یو یو و هغه معنا چې و تاسو. ګران شاګردان، د یو او د یور ترمنځ فرق چې د یو د هغه چا لپاره استعمالیږي ده ملکي شخصي ملکي ضمیرونه دي. یور دا د هغه چا لپاره د یو چا لپاره اشاره کوي چې چا ملکیت ښیي. مثال یو شی چا په واک کې یعنې خپلې شخصي د هغه خپل هغه لپاره بیا چې استعمالیږي یو. او یو مثال دغسې ته ورته چې د هغه خپل نه وي، مثال هغه ترسره کوي. مثال ورته وایي چې یو آر بوای، تاسو یو هلک یو به مو چې ورسره استعمالول دا یو، خو هغلته ملکیت نه کول یعنې هغه شخصي دا نه خو ستاسو یو هلک هلک خو هر څوک راتلی شي، خو دلته یو آر چې څو شخصا تا ته اشاره کول او ته یې. نو ګران شاګردانو، راځو نن په دغه اول مثال یې تاسو ترې اخیستی دی وایي. This is my head. ګران شاګردانو، دې درس کې مو د دې بدن غړي وویل، پښې ته چې وایي، سترګو ته دغسې نور هغه مو ویل، خو نن یو څه نور هم پاته دي چې هغه به دی په دغه مای او یور هغه کې تاسو ته دوی وړاندې کړي. هیډ ګران شاګردان چې ته وایي سر ته وایي، سر ته، ویښتان ته نه، سر ته وایي. سر ته ګران شاګردان چې وایي دغه هلک وایي چې this is my head، دغه هلک زما سر. نو دا بل هلک ورته وایي چې yes هو، هغه مسلماني هو. that is your head. هلک هم دا مسلماني چې هو یو دلته ورته استعمال کړی داسې نه دی چې that is you head، هغه د ستاسو سر. هلک یو مسلماني چې هو دا شخصا څرنګه ده دا سر چې ده دا ستا ده، هغه ورته وایي چې yes that هغه دا ستاسو هیډ چې ته وایي ګران شاګردانو سر ته وایي. نو دلته یو چې ملکیت یې ښودلی، کوم هلک د لومړني هلک چې هغه وایي چې this is my head، دغه د زما سر. دویم هلک ته وایي چې هو yes هو، yes معنا ګران شاګردان چې ده هو. that is your head، هغه ده ستاسو سر.
دغسې یو بل مثال درته راغلی د ګران شاګردانو this is hair. This is my hair. دغه د زما چې هیر ګران شاګردان چې ته ویښتان ته وایي. هیر چې ته ورکېږي سر ته ورکېږي، هیر چې ته وایي ویښتان. هلک وایي this is my hair. دغه د زما ویښتان. بیا دا بل هلک څو ورته وایي yes. Yes, that is your hair. هو هغه دي ستاسو ویښتان. یعنی ورته وایي خو دا شخصي ویښتان چې دي ستا دي. نو یور د چا ملکیت وښود؟ د لومړي شخص. بل مثال یې ګرانو شاګردانو تاسو ته راخیستی ده. This is my neck. This is my neck. دغه د زما نیک. ګران شاګردان چې ته وایي غاړې ته چې وایي نیک. نو دا بل هلک ورته وایي yes. نو هلک چې ورته وایي هو هغه د ستاسو یو دلته ګران شاګردان تاسو نسئ استعمالولی چې هغه د ستاسو یو معنا هم چیرې ستاسو خو دلته بیا ملکیت نه ښیي. هغه وایي چې دلته بیا دا کلی شي وایي چې دلته از یو یعنې هغه د ستاسو نیک غاړه. دا یې بیا کې شک کېږي خو چې یو راغی دا شخصي چې ده ته اشاره کول دي. دټ از یور نیک. هو هغه د ستاسو غاړه. NACK ګران شاګردان چې ته وایي غاړې ته وایي. ښه اوس ګران شاګردانو تاسو خپلو کتابو ته کتاب صفحې ته پام وکړئ. د الوان جدول ته وګورئ. په سر کې لیکلي دي ریډ الاود. ریډ ویل الاود څه معنا ګرانو شاګردانو؟ په لوړ اواز ویل. دا په ګرانو شاګردانو ستاسو کورنۍ دنده ده. دا به تاسو خپله تکمیلوئ. دا اول به زه درته تکمیل کړم. ښه ګرانو شاګردانو که چیرې تاسو تېر درسونه سم کتلي وي نو په دغه جدول به بیا تاسو څرنګه یاست ښه پوهېږئ. مخکې هم ما تاسو ته ویلي وو چې په انګلیسي کې سپل یادول دا ګرانو شاګردانو ډېر مهم ده. په امتحان کې مثال دغه کتاب په امتحان که او څوک درچه اخلي دا رقم هغه سوالونه تاسو ته ډېر راځي. مثال IP درته لیکلي نور به یې خپله تکمیلوئ. او په املا کې د انګلیسي په خط لیکلو کې بیا دا هغه ډېر مرسته سره کوي. خو تېر کوم نومونه چې دي هغه کوم درسونه چې تېرېږي هغه ګران شاګردان تاسو سم یادوئ. اول به ګران شاګردان تاسو تکمیل کړم. IP راخیستل. دلته به ګران شاګردان تاسو چې ورسره ږدئ SH چې ورسره کېږدي شپ دا چې راځي ګران شاګردانو کښتۍ راځي. دا نور به خپله تاسو تکمیل کړئ. ګران شاګردانو دغه ستاسو د نن ورځې درس. تر بل درسه مو الله مل شه.